هم ښه راغلاست. ښاغلی هوتک، هغه څه چې شکونه شته چې د جوړجاړی د پردې تر شا د پاکستان سره شته او کیدی شي داسې ګنګوسې هم شته، ثبوت شتون نه لري چې ښاغلي غني ډیورنډ کرښه منلې ده په رسمیت د پاکستان سره، او هغه نښه نښانې چې سیاسیون ښیي او ورڅخه ویره او اندېښنه لري هغه دا دي د افغانستان په تاریخ کې د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل چې سیمټي دروازې درېږي، پوستې جوړیږي په نقطو کې چې حتی هیڅ د هغې په کیلومترو کې هم اجازه نه وه پاکستان ته چې پوستې جوړې کړي. پوستې جوړې شوې، ودرول شوې او هلته خپل پوځیان راوړل پاکستان، او ازغن سیم تېرول په وړاندې هم افغان حکومت هغه غبرګون چې ملت ورڅخه دوی هیله درلوده هغه ونه ښوده. واقعا څه فکر کوئ تاسې؟ جناب صافی صاحب په تمامه معنا باندې دا ووایو چې پاکستان یا د دوی هغه شوم اهداف د افغانستان د خاورې او د افغانستان د ملت او د افغانستان د ټولو هغو ارزښتونو او سټو په وړاندې باندې هیڅ وخت بې تفاوته نه دي. همیشه یو ځانګړی هدف په ځان کې تعقیب کړی ده او په افغانستان په خاوره کې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په حریم باندې خاصتا د ډیورنډ لاین په مسله کې په هغوی باندې د اغزن تار په افغانستان باندې د توغندیو ورول په افغانستان کې دا د کرزي له وخت نه را شروع تر دې اوسه پورې ادامه لري. داسې تاسې اشاره ورته وکړل چې د اول ځل لپاره یې په دغه لاین باندې دوی سیمټي دروازې ودرولې. ضعف د حکومت ته، حکومت د موږ ثبات نه لري، حکومت د موږ د نظام مطابق د خلکو مکمله پشتیبانه له ځان سره نه لري. دغه څومره چې مخنیوی کړی دم تاسې هم په خبرونو کې لیدلي دي او هم هغه د ولسونو قربانۍ په خپلو نظرونو باندې لیدلي دي، په خپله خو ما لیدلي دي چې په بارډر باندې یا د ډیورنډ لاین باندې خپل ولسونه راپورته سوي دي، قربانۍ یې ورکړې دي. قربانۍ په نتیجه کې د هغوی اغزن تار بیرته ورغورځولی ده، خو لیکن د حکومت او د حکومت د چارواکو عکس العملونه د دوی په وړاندې باندې ضعیف دي. ما په ابتدا کې اشاره ورته وکړله چې دغه د ولس لپاره هم سوال ده چې حکومت یا خپله سیاسي د بصیرت له امله چې دوی په خارجي روابطو کې یا د تمامیت د ارضي په چوکاټ کې هغه خپله ستراتیژي او پالیسي باندې یا پوهېږي نه یا یې تدوین کړې نه ده او یا د دوی لپاره کوم مهم اصل نه ده. علاوه له دې نه موږ د خپل ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې چې له امریکې سره مو درلوده، هغو هم د خپلو ټولو توافقاتو سره چې د حکومت ورسره کړي وو د پاکستاني توغندیو او د کونړ د زرینې او مقدسې خاورې د ځپلو او د هغه ځای کې د انسانانو او حتی د هغو بوټو او د حیواناتو د له منځه وړلو په وړاندې باندې نه هغوی د همغږۍ لاس ورکړ نه حکومت کوم یو جدي عکس العمل وښوده. همدغه هغه نقاط دي چې یا په ضعف باندې دلالت کوي او یا د نه بصیرت و نه سیاست و نه ستراتیژي او نه د ژمنتیا چې جغرافیې ته ژمنتیا موجوده ده. یو څه چې موږ ویلی شو له دې حکومت څخه کیدی شي د مجاهدینو حکومت به ډېر ضعیف و، ورپسې د طالبانو حکومت کیدی شي په جګړو کې ډېر به ضعیف و. موږ هم لیدی شو چې په هغه وخت کې داسې حرکات پاکستان د خوا نه دي شوي او که شوي هم وي په زغرده ورته ځواب ورکړل شوی دی د افغانستان د حکومتونو د خوا. نه سیمونه راتېر شوي نه زه فکر کوم صافی صاحب ما یعنی په تمامه معنا باندې دا سوال ټولنې او ټولو سیاسیونو سره دا موجود ده چې طالبان د پاکستان له حکومت نه ملاتړ کوي او د هغوی د ملاتړ نه برخورداره ده، خو د هغوی په دوره کې په یوه لویستې خاوره د افغانستان باندې هم تجاوز د پاکستان له خوا نه ونه سه او د هغوی لپاره زغرده جواب ورکړ. ځینې نظریات دا اوس هم وجود لري چې ځینې مشران د طالبانو د رژیم او هغه خلک هم د همدغه ډیوران قرباني سول. زه په صراحت باندې ویلی سم چې دا یوه ډېره غټه غمیزه ده د موږ لپاره. دا یوه هغه غټه ستونزه وه چې د برطانوي ښکېلاک او واکمن انګریز له خوا نه چې په دغه سیمه کې وخت کې واکمن و او د افغانستان لپاره یو غټ چالش و مشکل په وخت کې بېلولو د دغو جغرافیو کې پرېښوده او همدغه به تر دې حده پورې د دغو دواړو ملتونو چې نه بښونکې ده او د موږ د پښتون دوستانو او د خپلو ورونو لپاره چې مخکې سفیر صاحب اشاره ورته وکړله موږ په دواړو خواوو کې له دې نه هم نالیږو، هم تر متضرر یو، هم یې منلی نسو، هم یې دا حکومت دفاع نسي کولی او نه د حکومت سره یې واک موجود ده، نه یې د بښلو واک شته، نه یې د معاملې واک ورسره شته، نه یې باندې د دې په سر باندې د خپل سیاسي پوزیشن د جوړولو لپاره دا تاریخ ده دا به یې لیکي. زه غواړم د دغې سیمې
او خاصتا د قبایلو دغه لنډ بیکګراوند په برخه باندې لنډ ټکو کې زه غواړم اشاره ورته وکړم. پاټا او د پاټا د حقوقي لحاظ لانجمنه سیاسي او جغرافیایي سیمه چې دا اوس وخت کې پاکستان لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړله چې حق یې نه لري په هیڅ صورت باندې چې په خپله خاوره باندې یې ورګډه کړي. دا یو هغه برخه وه چې د هند واکمن انګریز د 19مې پیړۍ په پای کې د افغانستان کې د دوی د حکومت یا تحت الحمایه حکومت یې بولي یا د دوی د لاسپوڅي حکومت په ترڅ کې جلا کړی سوله. دا تقریبا 2430 کیلومتره د ډیوران له پولې سره نښتې ساحه ده چې فقط 2200 کیلومتره یې په همدغه رقم لکه سفیر صاحب چې اشاره ورته وکړله د برطانوي هند سره وتړله. د پښتنو د مقاومتونو سره سره دغه ښکېلاکګر انګریز هم د دغه پاټا د اروپایي یعنې د موناکا د واټیکان او د هاندور د سیمو په څیر باندې دوی د خپلواکي سیمې په توګه باندې په رسمیت باندې وپېژندل. داسې نه چې دوی به په افغانستان د هیواد به هم پکې مسلط وي، د پاکستان هیواد به هم پکې مسلط وي. د نیمه خودمختار سیمې په توګه باندې دا په رسمیت باندې وپېژندل سوله. خو دا د ډیورن لاین نه په هغه طرف باندې و د دې لپاره چې موږ دې ته یو حقوقي حیثیت ورکړو نو د حقوقي حیثیت یې پخوا په راولپنډۍ په معاهده کې معلوم سوی و. هغه معلوم و چې دوی نیمه خودمختاره خلک دي. نو په دغه نیمه خودمختاره خلکو کې یو بل ناورین هم منځته راغی. هغه د مختلفو ډلو چې دوی اورپکي بولي، دوی افراطیان بولي، یا د هغه خلک چې حتی د روسانو سره د جهاد په دور کې مجاهدینو سنګرونه او ډیپوګان هم په همدغو سیمو کې موجود وو. په اوس وختو کې هم ادعا همداسې ده چې د طالبانو او یا هغه څوک چې دلته د امریکې او یا د دوی د سلطې په وړاندې باندې مقابله او مبارزه کوي هغه هم په همدغو ځای کې روزل کیږي. او یا له دې نه وروسته چې منځنۍ اسیا هم په دې ځای کې راس لري. دا هغه څه دي چې د نقطې ته ټول باید معطوف سي متوجه سي په دې کې. یو دا پلانګذاري له ابتدا نه شروع و. نه ما وویل دا اوس ګوره دا سلسله باندې راغلو. مجاهدین د افغانستان مجاهدین د مقدس جهاد د بریا نطفه او نقطه له همدغه ځای نه رهبري کوله، له همدغه ځای نه یې ډیپوګان درلودل، له همدغه ځای نه یې د روسانو په مقابل کې مجاهدین تجهیزول او رالېږلي افغانستان تر څو چې کمونیزم او د روسانو مقابله په ښه توګه باندې له همدغې سیمې نه په مخ باندې لاړله. اوس هم ادعا همدغه رقم ده چې په همدغه قبایلي سیمو کې د طالبانو حمایت کېږي. دلته مرکزونه دي، دلته وسلوګنځای لري، دلته وسلې تجهیزېږي، دلته او دا نور موارد چې د طالبانو یا د افراطیانو په عنوان باندې چې دوی یادوي د دوی په مقابل کې له همدغه ځای نه د تجهیزاتو پلانونه ترتیبېږي. او منځنۍ اسیا هم په دې ځای باندې ادعا لري چې د شمالي وزیرستان یا خاصتا په همدغه برخه کې چې موږ د همدغه پښتون مېشتو سیمه ده د دغو مقاومتونو او د دغو لویو غټو حادثو یا د چالشونو تشویش چې له منځنۍ اسیا سره پروت هم له همدغې سیمې سره پروت ده. دا به یو مجموع کې چې د خبرو سره راټوله کړو په مجموع کې دا تنها د پاکستان واک نه ده، دا د بادار اشاره ده، دا د امریکې غوښتنه ده، دا په دغه سیمه کې د یو توافق لپاره مې یوه غټه معامله ده. خو ولیکن حقوق پکې د افغانانو پایمالېږي، حقوق پکې د پښتنو پایمالېږي او د افغانستان او دا د افغانستان یوه برخه ده، دوی پورې تړلې ده. ښاغلی سفیر، دا سیمه ښاغلي اوتاک ورته اشاره وکړه چې ډېرو هیوادونو ته داسې د خطرناکې سیمې په څېر یاده شوې ده او یا ورڅخه اندېښنه لري چې د مثلا هیوادونه لکه منځنۍ اسیا هیوادونه ورڅخه اندېښنه لري چې د ځای کې هغه وسوال روزل کېږي، بیا راځي ځای کې جګړې کوي. همداسې به چین، همداسې روسیا او نور هیوادونه لکه دلته چې اوس د امریکایانو په مشرۍ افغان حکومت هم دوی څخه اندېښنه لري چې دا سیمه نارامه ده. ولې که دا سیمه د لاسه لاړه او ډیورن کرښه هم پاکستان سره ومنل شوه، دا به څومره ستر زیان افغان ولس ته وي؟ جفا خدا او څومره ستر زیان به افغانستان ته ولري او راتلونکي به بیا افغانستان ته کومې ستونزې نور راوټوکېږي له دې لارې؟ جناب، یو خو دا خبره ده چې د افغانستان حکومت اکثر دوی د جزئي لوی لوی مسایل دی جزئي اخیستي دي، جدي نه دي اخیستي. د دې وجې نه موږ په تاریخ کې چې وګورئ وړاندې هم د ډېرو لویو مشکلاتو سره چې مخ شوي یو، که هغه لر پښتانه دي که دلته افغانان دي، د دې دغه غفلت ورته ووایو، د غفلت د وجې نه، یعنې د چهارشنبې تېرې چهارشنبې په ورځ باندې چې کوم کار شوی دی
چې دوی دغه آزاد قبایل د پاکستان او د پنجاب د حکومت د تسلط لاندې راوستل، دا په ټوله دنیا کې که موږ تاسو وګورو تاریخونو د دنیا ته وګورو د آزادو قومونو هغه او د حکومتونو صلاحیتونو ته وګورو د هغې حرکتونو ته د هغې ارادو ته وګورو او د خپل دولت ته وګورو. پرون موږ لاریون وکړو لاړلو د یونما مخې ته هلته م رسمن هغه خپله عریضه ثبت کړله او دننه م وروړله هغې ته م ورکړله د افغان ژغورنې غورځنګ. ورسره موږ دا وایو چې پخوا به کله چې احمدشاه بابا خپله امپراتوري غځوله هغه به په ملت باندې غږ کولو چې ملت راپاڅېږئ. همدغسې پسې امان الله خان که چېرته انګلیسان شړل هغه به په ملت باندې غږ کولو. که وروسته موږ وګورو د حکومتونو د طرف نه د زمامدارانو د طرف نه په ولسونو باندې غږ شوی دی. نن متاسفانه چې ولس راپاڅېږي په حکومت باندې غږ کوي چې زمونږ آزاد قبایل زمونږ خاوره زمونږ جغرافیه لګیا د هغه بل چا لاندې کړې ده. نو یو حکومتونه ډېر زیات غفلت لري او اکثر دي لوی مسایل. ولې غفلت لري؟ حکومتونو تر شا د پردیو لاس دی او د هغه چا لاس دی چې هغه هم داسې یو افغانستان غواړي چې ضعیفه اوسیږي او داسې یو قوم غواړي چې ځپل شوی وي. دې کې شک نشته دی جناب چې دلته لوبه د بل چا په لاس کې ده چې په راس کې امریکا دی. دا د افغانستان مسله او دغه جنگ مسله دا د ډیورنډ مسله چې پخوا نه موږ ته یوه توره کرښه پاتې ده او یو لویه غمیزه ده او په دې باندې دا 80 کاله کېږي چې لر پښتانه او بر پښتانه دا لګیا دی قرباني ورکوي. لکه څنګه چې جناب هوتک صاحب اشاره وکړله زموږ د هر نظام وفاداره خلک د هر نظام وفاداره خلک هغه د ډیورنډ کرښې قرباني شوي دي. یو دا مسله او بل دا چې دغه حکومتونه د غفلت وجه ډېر کرتې د دې په راوستو کې د دې په وجود ته راتللو کې د دې په حکومتونو بهرني لاسونه ورسیږي بهرني لاسونه دي او خپل ملت هم تر ډېره او خپل ملي حقونو ته وفادار دومره نه وي لکه نورو ته. اصلا دلته د مادیاتو خبر ده خپل چوکۍ ته ډېر وفاداري. نو اوس ښاغلی سفیر که دغه سیمه یا ډیورنډ کرښه پاکستان ته ومنل شي پوښتنه مې وکړه څومره زیان به افغانستان ته دې کې شک نشته. جناب استاد ویله چې په هیڅ صورت باندې تاسې مخکې ویله که نه عبدالرحمن هم دا صلاحیت نه لرلو خو ویې کړل. د نتیجه موږ تاسې ګورو که چېرته خدای ناخواسته چې دا خو هېڅکله افغانانو ته ولس ته ولسونو ته قومونو ته د منلو نه ده. حتی په پامیر کې زما یو ایماق ورور هغه چې په دې باندې پوه شي چې زما جغرافیه زما د مور د صادر په یو کنج باندې بل چا خپه ایښې ده هغه ورته د قابل د قبول نه ده. نقصانونه ډېر زیات دي. کوز پښتانه یا د هغې په نوم باندې نمایندګان زه به صراحت سره ویم چې اسفندیار ولی خان یا دا نور خلک دي چې د پښتنو نمایندګان ځان بلي او نن خوشحاله دي او نن دې ټویټونه کوي او یو بل ته مبارکۍ ورکوي چې ښه شوه چې آزاد قبایل دا په خیبر پښتونخوا کې شامل شو. موږ د هغې نه دا پوښتنه کوو چې نقیب مسجد په کوم ځای کې ووژلی شو؟ 14,000 پښتانه یو پاکستانی د یو اوزې امیر انور چې کوم دی راو دغه نقیب چې چا وژلی دی د 4,500 کسان وژلي پښتانه وژلي دي. کراچۍ خو پخوا نه د دې د حکومت لاندې و هلته پښتانه ولې وژلی کېږي؟ په پېښور کې ولې وژلی کېږي؟ په سوات کې ولې وژلی کېږي؟ په هېڅ صورت باندې د دې ګټه نه د قبایلو ته شته دی افغان حکومت ته خو نشته ده جغرافیه باندې تعرض دی او پاتې شوه قبایلو ته هم هغه بعضې دوستان چې هغې دا خبره کوي نن یو بل ته مبارکۍ ورکوي چې ښه شوه چې دا سیمه په دغه کې شامله شوله د پنجاب حکومت کې ګټه خو یې هېڅ نشته دی. پېښور کې پښتون وژلی کېږي په اسلام آباد کې وژلی کېږي په کراچۍ د پښتنو وژنې ته مې اشاره وکړه ښاغلی سفیر. ټول پښتنه خو ونه شوه کله چې دا یو ځای شو له پښتونخوا سره او بله دا چې که ټول پښتنه وشي په دې ساحه کې یا د ډیورنډ ساحې دې غاړه یا هغې غاړې نه دا پښتانه چې دي ټول پښتنه که وشي واقعا دوی به د افغانستان سره یو ځای کېدل وغواړي؟ دلته دوه خبرې دي. موږ په بین المللي قوانینو کې یو هغه موضوع لرو چې هغه د افرادو پورې تړاو لري، یو د جغرافیې پورې د ځمکې پورې تړاو لري. که چېرته د ریفرنډم مسله شي او ټول پښتنه وشي نو هغه خلک چې هغې غواړي چې موږ د پاکستاني اوسو دا نه چې دا سیمه په سیمه باندې حق په جغرافیه باندې په ځمکه باندې حق دا د لرو او برو پښتنو د لرو او برو افغانانو کار دی. پاتې شوه چې هغه کم خلک چې غواړي چې موږ د پاکستاني اوسو نو هغې بیا کولی شي چې لاړ شي د مارګلۍ نه تېر شي او د اټک نه تېر شي او اخواته ځان پاکستاني وبلي. په جغرافیه باندې هېڅکله یو طرف خلک یا ډېر یو کم کتله خلک هغې نشي کولی چې فیصله وکړي. په مجموع کې لر او بر افغانان یعنې تر ډېره هغه پښتانه چې اخواته دي
راضي په دې دي چې دلته په افغانستان کلم نه هغې پرون هم تاسې به لیدلي چې پرون هم هلته ډېر پښتانه راوتي وو حتی د پېښور اسمبلۍ محاصره کړې وه او 2 کسه پکې متاسفانه چې شهیدان شوي هم دي د پولیسو په ډزو باندې او ډېر خلک زخمیان شوي دي زموږ دوستان هلته وو پېژنګلو چې هغې پکې زخمیان شوي دي او پرون هغه زخمی حالت کې موږ ورسره خبرې کړي دي او کتلي دي چې د هغې په مخ باندې وینې بهېدلې او دا آواز یې کولو د پېښور د اسمبلۍ مخې ته چې موږ هېڅکله دا نه غواړو چې آزاد قبایل دی په پاکستان په حکومت کې ډېره مننه ښاغلی هوتک واقعیت پښتنو سره ډېر ظلم په دواړو هیوادونو کې په افغانستان کې چې تر ډېره هغه مشران یا رئیس جمهوران یا حکومتونه تل پښتنو تپل شوي دي او ویل کېږي چې دا پښتون دی رئیس جمهور پښتون دی همدا اوس موږ تاسې ګورو له هلمند قندار زابل او له ټولو هغه پښتون میشتو سیمو رانیولې د خواته په شمال کې په بغلان قندوز یادولی شو او هغه نورې ولسوالۍ چې په هغه سیمو یا ولایتونو کې دي چې هغه یا دري زبانه دي یا د نورو ژبه خلک دي هغې کې هم د پښتنو ولسوالیو کې جګړې دي وژل کېږي که د امریکا ډرون تیارې ولي که خپله حکومتي عملیات پرې کېږي هلته پښتانه وژل کېږي بیا به هم یو لنډه دم واخلو دې ته به بیا له دمې نه وروسته ځواب ورکړئ درنو لیدونکو لنډه دمه لرو